سلامونه او نیکی هیلې بیا هم استاد حکمت الله پوپل یم. غواړم تاسو ته د بیضوي ځینې فورمولونه وټاکم. د هغوی له جملې څخه اوس د محراق ټاکل وایي چې څنګه به د بیضوي د محراق فورمول په لاس راوړو. د بیضوي د محراق ټاکلو لپاره لومړی راځو. محراق څه معنا؟ محراق د بیضوي د مرکز او دغه مستقرې نقطې ترمنځ د فاصله چې ده دې ته محراق وایي چې په سی سره ښودل کېږي د فاصله او دا د مرکز څخه تر دغه لنډ قطر دغه نیمه خوا فاصله چې ده دا بیا په بي سره ښودل کېږي. اوس موږ سره کم کولی سو د محراق فورموله په لاس راوړو، یعنی د بیضوي محراق ټاکل. د محراق ټاکل څنګه کیږي؟ د محراق د ټاکلو لپاره لومړی به تاسو داسې کوئ چې د بي او اف نقطې به یو له بله سره وصلوي. د دې لپاره چې تاسو د بیضوي محراق وټاکئ نو تاسو به راځئ د بیضوي د بي او د اف نقطې به یو له بله سره وصل کړئ. دې فاصلې ته یو نوم ورکړئ A. اوس دلته یو قایم الزاویه مثلث تشکیل شوی دی. دا قایم الزاویه مثلث کې د فیثاغورس قضیه عملي کوو. د فیثاغورس قضیه خو داسې وه چې په هر قایم الزاویه مثلث کې د دوو قایم الظلو د مربعګانو د جمع حاصل د وتر له مربع سره برابر دی. دلته وتر چې دی هغه خط دی چې د قایم الزاویه په مخامخ کې. همیشه چې تاسو د مثلث وتر پیژنئ، د مثلث وتر هغه خط دی چې د قایم الزاویه په مقابل کې واقع وي، لکه د A خط، لکه دا د A خط. نو همیشه د وتر مربع برابر ده د دوو نورو قایم الظلو د مربعګانو له مجموعې سره، یعنی B مربع جمع C مربع. اوس که موږ غواړو چې د C قیمت یا د C یعنی محراق فورموله وټاکو نو C باید یوازې پرېږدو. C باید یوازې پرېږدو په معنا د دې چې A مربع د B راواړو دې طرف ته چې باره منفي B مربع سي، ځکه دلته مثبت ته چې راواړې منفي کېږي مساوي په دا C مربع. موږ غواړو C وټاکو. C معنا محراق وټاکو. د محراق د لاسته راوړلو لپاره دا توان باید له منځه یوسو. توان همیشه د جذر په مرسته له منځه ځي. توان چې دی داسې هغه د جذر په مرسته له منځه ځي. داسې دا مربع او جذر به سره ولاړ سي، ساده C به پاتې سي. محراق مساوي سو په A مربع منفي B مربع تر مربع جذر لاندې. که چیرې د خیره سره موږ په بیضوي کې د بیضوي د معادلې څخه سوالونه حلول او زموږ څخه محراق وغوښتئ، د محراق د پیدا کولو لپاره به تاسو C مساوي کېږي A مربع منفي B مربع تر مربع جذر لاندې. A مربع منفي B مربع تر مربع جذر لاندې. دا موږ ته د C یا د محراق قیمت په لاس راکوي. دا و د محراق ټاکل. مننه.